د بدن له ټولو اندامونو څخه ښایي هیڅ یو دومره پوښتنې او افسانې ونه پاروي لکه د نارینهو جنسي غړی یا سمرسېبل. د نارینهو د جنسي اندام یا سمرسېبل یو له اصلي دندو څخه تولیدي مثل دی، خو دا غړی کلتوري اهمیت هم لري. که تاسو د نارینهو د جنسي اندام په اړه حقایقو ته لیواله یاست، نو دا ویډیو تر پایه وګورئ. د نارینه جنسي اندام یا سمرسېبل د بدن په مخکینۍ برخه کې له نامه نه لاندې موقعیت لري. د هګیو کڅوړه چې هګۍ پکې دي، د نارینه د جنسي غړي یا سمرسېبل لاندې واقع ده او یو جلا جوړښت ګڼل کیږي. ډېر خلک ښایي له دې واقعیت ناخبره وي چې جنسي غړی یا سمرسېبل له هغې اندازې څخه چې ښکاري ډېر اوږد دی. د جنسي غړي یا سمرسېبل د اوږدوالي ډېره برخه د بدن په داخل کې وي. له همدې امله دا هم ویلی شو چې د نارینهو د سمرسېبل اندازه 2 برابره ډېره ده له هغه څه چې تاسو یې فکر کوئ. د پښو او جنسي غړي د اندازې ترمنځ اړیکه. په عمومي توګه د پښو د اندازې او د سمرسېبل د اوږدوالي ترمنځ هیڅ اړیکه نشته. دا یو ناسم باور دی. که څه هم یوه پخوانۍ څېړنه چې په 1993 کال کې خپره شوې ده ښیي چې د سمرسېبل اوږدوالی له قد او د پښو له اوږدوالي سره اړیکه لري، خو دا اړیکه کمزورې وه او څېړونکو نتیجه اخیستې وه چې قد او د پښو اندازه د سمرسېبل د اوږدوالي د دقیق اټکل لپاره کار نه کوي. یوه بله څېړنه چې په 2006 کال کې د ناتوانۍ جنسي نړیوال ژورنال کې خپره شوې ده نورو احتمالي پارامترونو ته اشاره کړې. څېړونکو دا پایله ورکړې ده چې د سمرسېبل ابعاد د عمر، قد او د ګوتې اوږدوالي سره مهمه اړیکه لري، خو د پښو له اندازې سره نه. نو دا باور چې د پښو اندازه د سمرسېبل له اندازې سره اړیکه لري یوه ناسمه افسانه ده او تر اوسه پورې هیڅ علمي او قاطع شواهد موندل شوي نه دي. جنسي غړی یا سمرسېبل د زیږون پر وخت بشپړ وي. د نوو زیږېدلو ماشومانو جنسي غړی بشپړ وي. حتی ممکن یو ماشوم په داسې حالت کې نړۍ ته راشي چې سمرسېبل یې لږ او شخ وي. داسې شواهد هم شته چې مخکې له زیږون هم کله ناکله د مور په ګېډه کې د سونوګرافي پر مهال جنین ښیي چې تناسلي اندام یې پوره لکوالی لري. سهار مهال د سمرسېبل لکوالی. اکثره سړي هره شپه د خوب پر مهال له 3 تر 5 ځلو نعوظ یا د سمرسېبل شخوالی لري. دا پیښه عموماً د خوب پر مهال رامنځته کیږي. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې دا حالت ولې رامنځته کیږي، خو یوه نظریه دا ده چې دا کار ښایي له ادرار کولو څخه د مخنیوي لپاره وي، ځکه چې نعوظ یا د سمرسېبل له کېدل له ادرار مخنیوي کوي. په دې اړه دا نظر هم موجود دی چې خوب کې هغه حجرې غیر فعاله کیږي چې نورادرینالین تولیدوي چې په مغزي ساقه کې موقعیت لري او د جنسي آلې د تونس مخه نیسي. کله چې دا حجرې خاموشې شي، نعوظ یا د سمرسېبل له کېدل پیښېږي. شپني نعوظونه یا د سمرسېبل له کېدل د تشخیصي وسیلې په توګه هم کارېدلی شي، ځکه که څوک د بیدارۍ پر مهال نعوظ یا د سمرسېبل له کېدل ونه لري خو د شپې ولري، نو دا ښیي چې نوموړی فزیکي ستونزه نه لري بلکې رواني ستونزه لري. د مرګ نعوظ یا اخري نعوظ. نعوظ یا د جنسي آلې پورته کېدل کولی شي د خوب پر مهال هم رامنځته شي، خو یوه داسې پدیده هم شته چې شاید تر دې هم ډېر حیرانوونکې وي: د مرګ نعوظ. دې حالت ته اخري نعوظ هم ویل کېږي، ځکه دا د مرګ سمدستي شیبو یا وروسته له مرګه پیښېږي. په عمومي ډول دا حالت زیاتره په هغو کسانو کې لیدل شوي چې د خپل ځان ځوړندولو له امله مړه شوي وي. ساینسپوهان باور لري چې دا نعوظ ښایي د تناب لخوا د مغزو په شاتنۍ برخه یا سیربیلم د فشار له امله رامنځته شي. خو له دې سره سره د مرګ نعوظ داسې قضیو کې هم راپور شوی دی چې مرګ د سر د ټپي کېدو، لکه د ټوپک ډز، د اصلي وینې رګونو د سخت زیان، زهرجن کېدو یا مسمومیت له امله رامنځته شوی وي. بله نظریه دا ده چې دا ډول نعوظ د نخاع د وحشیانه تخریب له امله رامنځته کیږي، په ځانګړې توګه د غاړې نخاع یعنې سرویکل سپاینل کورډ د سخت زیان په صورت کې. عمومي ډول داسې شرایط شته چې انسان له مړینې وروسته د جنسي آلې وروستی نعوظ تجربه کوي، چې دې ته اخري نعوظ یا د مرګ نعوظ ویل کیږي. د جنسي آلې ماتېدل. تاسو به له خپلو ملګرو ډېر اورېدلي وي چې وایي سمرسېبل کې هډوکي مه لټوه. جنسي غړی یا سمرسېبل هیڅ هډوکي نه لري، خو بیا هم د ماتېدو امکان لري. دا زیاتره د شدید جنسي فعالیت پر مهال رامنځته کیږي، یا کله چې څوک د نعوظ پر مهال د کټ نه راوغورځي. په حقیقت کې دا ماتېدنه د هغو فایبري پوښونو سیرې کېدل دي چې د وینې ډکېدو سره نعوظ رامنځته کوي. دا حالت له واضح غږ، قوي درد، پړسوب او ځوړندوالي سره وي، خو خوشبختانه دا پیښې ډېرې کمې وي. یا جنسي غړی یا سمرسېبل هډوکي لري. انسان جنسي غړی هیڅ هډوکی نه لري. برعکس ډېر نور تی لرونکي لکه شیمپانزي، ګوریلا او نهنګان د جنسي غړي یو ځانګړی هډوکی لري چې ورته باکولم ویل کیږي.
په ځینو حیواناتو کې دا هډوکي د بدن دننه ساتل کیږي او یوازې د جما پر مهال آلې ته ننوځي څو د نعوظ دوام تامین کړي. خو انسانانو کې دا ډول جوړښت نشته. انسان د نعوظ لپاره یوازې د وینې جریان او وینې بندیدنه یعنې کانجسشن ته اړتیا لري. د نارینه د جنسي آلې یا سمرسېبل اندازه. د جنسي آلې یا سمرسېبل د اندازې په اړه معمولاً ډیر تمرکز کیږي، خو باید پوه شو چې د انسان د جنسي آلې اندازه له فرد څخه فرد ته توپیر کوي. د یوې مشهورې نړیوالې څېړنې له مخې چې له 15 زره څخه ډیرو نارینه‌و څخه معلومات راټول شوي. د سمرسېبل منځنی اوږدوالی شاوخوا 14.2 سانتي متره یا 15.2 انچه دی. دا شمېره یوازې اوسط دی او د ډیرو نارینه‌و اندازه تر دې کوچنی یا غټه وي. د جنسي آلې یا سمرسېبل د اندازې لویوالی یا وړوکوالی د جنسي رضایت او فعالیت لپاره هیڅ معیار نه دی. ډیر جنسي شریکان د اړیکې کیفیت، نرمۍ، تفاهم او احساساتو ته ډیر ارزښت ورکوي، نه یوازې فزیکي ابعادو ته. د جنسي آلې یا سمرسېبل پاکوالی او حفظ الصحه. د نارینه‌و جنسي غړی یا سمرسېبل که خوتنه شوی یا نه، مناسبې حفظ الصحې ته اړتیا لري. که چیرې خوتنه شوی نه وي نو د پوستکي لاندې برخه فورسکن باید په منظم ډول پاکه شي، ځکه چې هلته د سمګماو یعنې د طبیعي غوړ او مرداره موادو مجموعه جوړیږي. که دا پاک نشي نو کولی شي باکتریاوي، بوی یا حتی انتانات رامنځته کړي. همدارنګه مناسب پاکوالی د جنسي اړیکو پر وخت د جنسي لیږدېدونکو انتاناتو خطر کمولو کې مرسته کوي. د صابون، اوبو او نرم ډول لمسولو له لارې ورځنی پاکوالی اړین دی. کلک مالش یا صابون کارول ممکن حساسیت یا التهاب رامنځته کړي. د جنسي آلې حساسیت. جنسي آله د اعصابو ډیر تمرکز لري او د بدن له هغو برخو څخه ده چې ډیر حساس ګڼل کیږي. په ځانګړې توګه د آلې سر ډیر حساس دی چې د جنسي خوند احساس تر ډیره له همدې ځایه راځي. خوتنه کولی شي پر دې حساسیت لږ اغیز وکړي، خو عمومي فعالیت او احساسات معمولاً تغیر نه کوي. د جنسي آلې کوچنی کېدل. د انسان جنسي آله واقعاً کوچنی کېدلی شي او دا د بیلابیلو عواملو له امله رامنځته کیږي. یو له دغو عواملو څخه سګرټ څکول دي. سګرټ کولی شي د جنسي آلې یا سمرسېبل اوږدوالی تر 1 سانتي متر پورې راکم کړي. دلیل دا دی چې سګرټ د وینې رګونه کلسیفې یعنې سخت او بند کوي، چې دا کار د نعوظ دوران وینه رسونه کموي. برسیره پر دې که یو سړی منظم نعوظ ونه لري، د جنسي آلې نسجونه کمیږي. دا په دې معنا ده چې که یو څوک خپله جنسي آله په کافي اندازه ونه کاروي نو ښایي د هغه سمرسېبل 1 یا 2 سانتي متره کوچنی شي. د جنسي آلې تمرینونه او باورونه. انټرنیټ کې یو شمېر تمرینونه او ادعاوې شته چې وایي د جنسي آلې اندازه زیاتوي. خو تر اوسه هیڅ علمي باوري ثبوت نشته چې دا تمرینونه یا وسایل دایمي، مؤثره او خوندي پایله ورکړي. برعکس ځینې تمرینونه لکه وجیل کینګ یا پمپونه که په ناسمه توګه وکارول شي کولی شي ژور زیان ورسوي. رواني فشار او جنسي آله. فکرونه، احساسات، فشارونه او ذهني روغتیا پر جنسي آله ډېره اغیزه لري. د اضطراب، فشار، خفګان یا ښکته ځان باورۍ له امله ممکن د نعوظ ستونزې، جنسي کمزوري یا حتی د جنسي اړیکو نه میلان رامنځته شي. دا ستونزې فزیکي نه بلکې رواني سرچینه لري او درملنه باید له متخصص رواني مشاور یا جنسي معالج سره وشي. د جنسي آلې روغتیا لپاره سپارښتنې. د حفظ الصحې اصولو مراعاتول، فزیکي تمرین او سالمه غذا. د وزن کنټرول ځکه ډیر چاغوالی د ټیسټوسترون سطحې کموي. له سګرېټو او نشهیي موادو څخه ډډه کول. د جنسي ناروغیو د مخنیوي لپاره د محافظتي وسایلو یعنې کانډوم کارول. د ذهني فشار کمول. د نامعمولو نښو یعنې درد، تومور، خارښت او بدبوی په صورت کې ډاکټر ته مراجعه کول